السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خپل تصویر نو د واتس اپ سټیکر څنګه جوړو او خپل مرګرو ته به شیر کوو. نو په سکرین تاسو ته کوم سکرین شاټ ښکاري دا شان خپل پکچر به خپل مرګرو ته څنګه سینډ کوو سټیکر په شکل باندې. نو پوره طریقه د ویډیو پوره وګورئ. ویډیو کوم خوښ شو خپل مرګرو سره شیر کړئ. زموږ د ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري زموږ پیج سره ضرور لایک او فالو کړئ. که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري پر منځ زموږ چینل ته راغلي نو ضرور سره سبسکرایب کړئ چې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټیم باندې دررسي. فرسٹ آف آل د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ. اپلیکیشن که زموږ ویډیو څوک په فیسبوک باندې ګوري د ویډیو له پاسه تاسو د اپ لینک میلاو شي. که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو د اپ لینک میلاو شي هغې نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو کله چې تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا چې تاسو کله اوپن کړو نو داسې انټرفیس به ته راشي کریټ ا نیو سټیکر پیک په دې به تاسو کلیک کړئ. په دې باندې کله کلیک کړو دلته ستاسو نه نیم غواړي خپل نیم به داسې کلیک کړئ. په دې ځای کې کله هم پکې نوم ولیکو نو نوم چې کله سلیکټ کړو نه بعد به تاسو په دې نیم باندې کلیک کړئ. تاسو به داسې انټرفیس ډېر شي راوالي. نو په دې هر یو کې تاسو خپل یو پکچر سلیکټ کوئ. نو دې کې که ټول نشئ ډکولی نو 5 پکچر به خامخا تاسو دې له ورکوئ. د 5 نه به کمې نه وي که سیوه که تاسو هر یو ورکوئ. دې کې مونږ یو څو پکچر که تاسو په سلیکټ کوو که تاسو چېرته په کیمره وباسئ او که په ګیلرۍ نه یې رالی نو دې نه به مونږ پکچر راولو. ګیلرۍ نه یو څو پکچر دا به یې تاسو الاو کړئ. چې کله مو الاو کړو نو دلته یو څو پکچر راولو دې لپاره دلته تاسو کراپ کولی هم شئ خو مونږ یې فل ډیزاین کې راولو نو تاسو چې کله سلیکټ کړو دې نه بعد به کټ کوو نو کراپ لاندې د سمارټ سلیکټ ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې باندې به کله کلیک کړو موږ څه کراپینګ نه کوو بیا سیو سټیکر په دې به تاسو کلیک کړئ. دې کې موږ یو پکچر سیډ کړو بیا به داسې تاسو دویم راولی بل یو پکچر به تاسو سلیکټ کړئ. لاندې به سلیکټ سمارټ سلیکټ باندې کلیک کوئ سیو سټیکر شو یو څو سټیکر به تاسو راولی او په دې کې به تاسو ولګوئ. چې کله تاسو خپل سټیکر به دې کې سیو کړئ 5 سټیکر به تاسو پوره کړئ. که دې نه سیوا راولئ نو سیوا هم راوستی شئ. نو موږ په دې کې سټیکر پوره کوو 5 په لاندې سمارټ سلیکټ باندې تاسو کلیک کوئ نو دې کې به دا سیو کېږي. چې 5 پوره شي نه بعد به تاسو بیا تاسو بیا په واتس اپ کې شي کوئ څنګه نو دا ایډ ټو واتس اپ د ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ. دې به تاسو لږ ویډ وکړئ. دې بعد به تاسو دا ایډ راشي دا به تاسو په ایډ ټو واتس اپ باندې کلیک کوو نو دا ایډ به مونږ کلیک کوو نه بعد دا ایډ ښکاري په دې به تاسو کلیک کړئ. نه بعد به دا کلوز کړئ بیا به لاړ شئ خپل واتس اپ ته چې خپل واتس اپ ته رالی نو مونږ یو ملګري ته اوس دا ور سینډ کوو نو په دې به تاسو کلیک کړئ. نه بعد به دې سټیکر باندې کلیک کړئ. په دې کې چې مونږ کوم سټیکر ایډ کړي دا به دلته مونږ ته راوالي. کوم سټیکر چې خو مونږ دلته ایډ کړی وي نو دلته مونږ ته راواغستې دې کې مونږ 4 سلیکټ کړي تاسو کار څه دا کوئ. اوس دا مونږ یو کس لیږو نو په دې پکچر باندې ور سینډ کړئ.
دا سټیکر چې کوم دی دا دې کسانو ته ورسېنډ شو. که هر یو سټیکر تاسو ورسېنډ کوئ نو دا سټیکر دې ملګري ته دا ورسېنډ شو. ملګرو دغه ویډیو وه که خوښ شوي نو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ دا پیج سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضروري سبسکرایب کړئ. هسې معلوماتي ویډیوګانو تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام.